لمبا نه مخکې ویښتو کې تیل ولګوي بیا نه خیزي او کنه د ویښتو کې تیل مخکې به خلکو چې دی نو د لمبلو نه وروسته په ویښتو کې تیل لګول چې وبې لمبل سر به یې غوړ کو نن سبا چې دی نو ټیک ټاک حالات دومره بدل کړي دي چې د لمبا نه مخکې تیل لګول غواړي دې ته د سړی سوچ وکړي د ټیک ټاک دومره هر څه بدل کړه چې خلک د لمبا نه مخکې تیل لګوي مخکې به خلکو لمبا نه وروسته لګول اوس سترګې هم د لمبا نه مخکې توروي بیا یې وروسته ووینځي وایي چې صفا شي خیری میری ته لاړ شي یا خو د ما د ماغو د نه زونګ کېږي چې زونګ سي بیا داسې جنجال کې را جوړ سي ښه نو دا خبره وه اوس څو بجې لامبې سر زه سهار لمونځ ته به لامبم چې لمونځ کوم وچ په وچه لامبې که نه لمده لامبې نه فلحال خو په وچه لامبم فلحال خو په وچه یم وروسته مې هېڅ پته نه لګي چې لایف بند کړم کوک دې چېرته ده هغه په خپله کمره کې بره ګایز کو یا ډبل ټیپ هغه بله ورځ ډېره بدتمیزي وکړې تا به احترامي وکړې ما یې نه ده کړې صحیح ده هېڅ خبره نه ده تا هغې ته وکړې هغې تا ته وکړې قصه ختمه زه نه هغې طرفداري کوم نه ستا کوم غلطي د دواړو سیټ ته زما پکې کار نشته خو ګایز ډبل ټیپ وکړئ زه ته ما ته محترم او هغه هم ما ته محترم دی غلطي ګوره غلطي خو د هغه طرف نه په دې باندې ډېره وسې ده تا په لایف کې د هغه څه کار ده بیا چې تا باندې ننګ کوي غیرت کوي تا باید بیا کښېنئ تا د میاشتې 5-6 لکه روپۍ درکړي یو ښه پراډو موټر درته واخلي یو ښه لګزیز درته پیدا کړي یو موټروان درته پیدا کړي بیا زه به یو ګایز کو یاره ته ګلان کمپلیټ کوي پوه شوې شیر علي خبره داسې نه ده خبره بله ده بس تا خبرې دلته مه شېړه یار پرې د زړې خبرې خلک خښوي نوې زندګي جوړوي په زړو خبرو څوک جنګ جګړې نه کوي 2 ورځې ژوند دی څه پته لګي سبا ته نه وي به هم په زړه کې خښې چې شیر علي سره مې جګړه کړې وه نو ښه خبره نه ده زه غواړم چې زړه کې څه ونه ساتو نو ښه ده ګایز ګو ډبل ټیپ پلیز ښځه وه ډېره کوسۍ وه بیا د وروره کوسۍ جانه تاسو څه ته وایي چې کوس ورکوي او بیا وروره جانه باران نه کېده پوه شوې باران نه کېده بیا دې یو سپی و ډېر تږی و بیا دې سپي ته یې اوبه راباسلې وې سپي ته یې اوبه ایښي دي سپي چې اوبه څښلې دي بس تللی ده سپی پوه شوې بیا په دې کلي باندې باران نه کېده بیا دې ته څوک راغلي اوسي مثال باران نه کېږي دې بس خدای ته سوال کړی باران سوی دې هغه سپي له وجې نه خدای پاک دا بښلې وه که نه نو خبره مې دا کوله کېدای شي موږ نه مخکې ته جنت کې ناست دي هم څه معلومات نه کېږي یاره دا خبره هم د کېدی الله پاک ته څوک نږدې دی څوک د ځمکې خدایان نه دي چاته علم نشته څوک به جنت ته ځي څوک جهنم ته دا غلطه خبره ده چې څوک چاته وایي چې ته ګناهګار یې ته نه یې ځکه چې دا علم صرف خدای ته دی انسان ته نشته دا شرک دی دا د ځمکې خدایان دا خبرې کوي نور څوک یې نه کوي علم الله ته دی او ګناهګار هر انسان دی داسې څوک شته نه چې هغه داسې ونه نشته چې آباد نه وي والي ما هلته ومنله چې کله خلیل درغلی و او تا سره ملاقات ونه کوو زما ومنله چې یاره ته پاکه ښځه هسې د خولې ګپ شپ لګوي نو زه اوسه پورې صرف خلیل زه په زندګۍ کې نه میلاو شوې چا سره او که نه خلیل درغلی تا سره نه و لیدلي که نه خلیل ما سره په یو ځای کې پاتې کېدو داسې کور مو دومره لرې و چې په خپو پیاده 15 منټه لار و سره ودې نه لیدل یو سوسایټي کې خو هغه په A بلاک کې و زه دې خوا B بلاک کې وم بس دومره فرق په A او B بلاک کې چې شو وکړل که نه هلکان دا تابوتو عکسونه رالیږي څه کیسه ده شټرک هم جوړ کړی زما په خیال چې شیر علي څوک مړ شو وایي زه خو څوک راوخېږم مرګ داسې زر راشي انسان ته پته هم ونه لګي شټرک یې جوړ کړی دی او کس راوخېږم چې دا دلته موږ ته بیان وکړي چې دا حقیقت لري نه لري دا څه کیسه ده څه شی لري نه لري زه خو تعلیم مې نسته که دا خلک څه لیکي بس چې څه لیکي بس غول خوري دا خلک تا ته پته ده په دې عوام چې چېرته فیصله ونه کړي بله پوهه دا کس راوخوت بس صرف 2 جنګي 2 دوی ته خوند اخلي
یار ګایز تاسو د شیر علي نه ګیم نشئ ګټلی لکه دا تاسو څه کوئ اورې صاحب جوړ بخیر څه ته ښې جوړې سر دې ښه ده دا څه کیسه ده دا خلک ټول جوړې روزه دا ستا په عذاب هیڅ خبره نشته لاندې لیکلي چې دا سټرک جوړ کړ چې شیر علي په عذاب خلاص نه خبره نشته او دلته ما ته مو لیکل سید بګلا بګس په ډیره مننه ډیره مننه الله سبحانه مننه کولو دا اے لمبا ګروپ اوس به د سوک بلاک کی دلته غوړې دلته د بلاک کولو ول ډیر زیات ناس دي د ټساره بد نو باسي لمنه تا چیرته ګاز ډبل او ته څه غواړې مثال ترزه سید خپل په امان دي مننه انزل هغه کوشه خو صرف تا ته اسیا غو دغه ښکاری مننه ها एकदम زړه نه درنه کېده اوس مثال ته څه غواړې چې مثال ما سره څه وسی ته چی شي مثال څنګه څه شي خطرناکه بخیر مطلب چی شي وشي څه مطلب او ته میوټ یو بخاډر مثال څه غواړې چې زه په آینده ځوان کې څه چیش ځانه جوړ کړم ما یاد چې زه آینده ژوند کې څه شی جوړ شم او زه آینده ژوند کې سم نه غواړم بس صحیح یم لمنه د ورځې څو سګرټ شرط وای زه د ورځې چې د 3 ډبې سګرټس کم یو ډبې ډکس کم یو خالص کم چې 2 ډبې کم یو ډکس کم یو خالص کم چار شي کنه خطرناک گایز سولا فلاور دی گایز بدل که زر ولې خطرناک از مری ولې گایز گوزر از مری خطرناک چې ګولې وشته خو پوه شي چې بس ډبل ورته کولاو کوي زر پنیشمنت در باندې را روان دي شیر علي گایز زر شپږ ګلان نور دي زر خطرناک پکې ګولې وشته خو پوه شي چې خطرناک څه کول غواړي خو تاسو ورته صرف ډبل کولاو کوي کوم پنځه ګیمونه د سګرټلې دا وځ دي ګیم کې تا نه اخلا چا تاسو کوم پنځه ګیم غټلې کنه ها دا به د ګیم کې زه تا نه اخلم ما سره خطرناک ناس دی چې د دې په موجودګۍ کې ته مانه ګیم غټي زه به د ټیک ټاک ډیلیټ کم نه به راځم زه سید چې به ته لږ زړه را باندې خوږ شي از مری ولې چې غریبه ښځه ده کونډه خاوند یې مړ دی الله دې وله په جهنم کې وم زړی ځای کې ګایز ګو یا ډبل بوسټر ټریپل یوز هسې ګلمنه ښه ښایست خدای درکړی دی دا فلټر دی شیر علي دغه ویډیو سه هغه تاڼه کې چش کول هغه دی اچولې بورکه دی اچولې هغه ایجاب دی کړی هغه زمانه دی شیر علي آی سی چو څو ګوسی ګلمنه وای راغلی ته ولاړه ایسو کم نشته ما ویډیو سب پوری نشته بتاڼه کې بل څوک وای زه اوسه پورې چاتانې ته نه هم بوتلې اتلې هم زما تاریخونه خو په دغه نه هم بوتلې چې زه ویډیو شانه ویډیو کړم شانه تاره ویډیو کړو ته ولاړې هغه شانه چې داسې هغه ویډیو هغه زه تاریخ ته تلم ولا تکړی خزم تاریخونه جنگیا نو چې یو دله بچی در تر پاسي خود به مرته د ځان نه خزه به خودم را پاسي هغه څه ویل ما چې په خزه باندې ظلم کوي هغه د تا تناسي بیا د سوشل میډیا خلک پر دې سړی را پاسي خپلم نه هغه څه ویل چې مثال ته د ما خزه لاول دا ول چې ته زما